अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو په یو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم دوستانو نوې معلومات مې د نوې فلم باره کې درته راوړي چې ډېر ژر به په سینما باندې لګي چې دغه فلم نوم دی محبت خو بندگی شو. په دې فلم کې مین رول یعنی د هیرو کردار ادا کړی دی حاجي ګل چې د پښتو ډرامو یو مشهوره څیره ده. د دې فلم هیروینه ریما علي ده چې دا یو پنجابی اداکاره ده او په لومړي ځل په پښتو فلم کې قدم ایښی دی. دوستانو دا فلم په مینه محبت باندې جوړ دی او ګریلو مسایل باندې یو خاص ټاپک راوړی شوی دی او دغه فلم ترېنه جوړ شوی دی چې دا فلم بعد مسافر فلم له طرف نشر کیږي. دا فلم به اول په سینما لګي او بیا به د هغې نه پس په یوټیوب چینل باندې ریلیز کیږي. د دې فلم ډایرکشن نادر خان کړی دی، ایډیټر یې احمد یار دی، پروډکشن یې مظفر خان کړی دی. دوستانو په دې فلم کې د ویلن کردار نیم مخلص ادا کړی دی. اوس راځو د فلم سټوري باره کې. د فلم سټوري په یو داسې هلک جوړه شوې ده چې هغه په مینه کې لیونی وي او دغه جینۍ سره مینه کوي خو د کور د مسلو د وجې نه بیا هغوی یو بل ته نشي نږدې کېدی او په منځ کې ډېرې لانجې راشي چې په دغه باندې پوره فلم جوړ دی. دا فلم په یو ښه لوکیشن جوړ شوی دی. که د دې فلم د میوزک باره کې مونږ خبره وکړو نو یو ډېر ښه میوزک ورته شوی دی او خپلې ګانې د دې دپاره ریکارډ شوي دي ځکه چې په دې باندې ډېره خواري شوې ده. که دا یو خواته ټیلی فلم دی نو بل خواته به دا په سینما باندې هم لګي چې دا د پښتو اولنی داسې فلم دی چې په ایچ ډي ګرافیکس کې جوړ شوی دی او په لو بجټ کې جوړ شوی دی چې دا به په دواړو پلیټ فارمو ریلیز کیږي. نیم مخلص چې د پښتو ډرامو فلمونو یو نوموړی ویلن دی هغه په دې کې د ویلن کردار ادا کړی دی. حاجي ګل چې د پښتو ډرامو یو ښه اداکار دی هغه په دې کې مین لیډ رول باندې دی، مین هیرو پکې هغه دی. دا فلم به ډیر زر ریلیز کیږي، لا د ریلیز اعلان یې نه دی کړی نو چې کله هم دغه ریلیز اعلان وشي هغه معلومات ټول به موږ له تاسو سره شریکوو. د نور داسې فلمي معلوماتو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې راکړئ اجازه د لوی الله فامان.